د افغانستان د ولایتونو څخه یو مشهور او لرغونی ولایت چې د افغانستان په شمال کې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري د بلخ ولایت دی. تر پایه راسره اوسئ ځکه په دې ویډیو کې به تاسو ته د ولایت په هکله پوره معلومات وړاندې کوو. د بلخ ولایت د افغانستان یو مشهور ولایت دی او همدارنګه دغه ولایت د ټول افغانستان په تاریخ کې هم مهم رول لوبولی دی. خو راځئ له هر څه د مخه دا وګورو چې دغه ولایت د افغانستان په کومه حصه کې موقعیت لري. د بلخ ولایت د افغانستان په شمال کې موقعیت لري چې 7.8% ځمکه یې غرنۍ ده. بلخ ولایت په شمال لویدیځ کې د ترکمنستان، په شمال کې له ازبکستان، په شمالي ختیځ کې له تاجکستان، په ختیځ کې له کندوز، جنوبي ختیځ کې له سمنګان، په جنوب کې د سرپل او په لویدیځ کې له جوزجان ولایت سره ګډه پوله لري. په دې معنی چې د بلخ ولایت هم د بدخشان ولایت په شان د درې نورو هیوادونو سره مشترکه پوله لري. د بلخ ولایت 12249 کیلومتر مربع مساحت او شاوخوا 1,03,950 تنه نفوس لري. د دې ولایت مرکز د مزار شریف ښار دی چې د غزا کې موقعیت لري. د بلخ په ولایت کې تاجک، ازبک، هزاره، پښتون، ترکمن او عرب اوسېږي او همدارنګه د مزار شریف زیاتره برخه هم تاجکان، هزارهګان او پښتانه تشکیلوي. د بلخ ولایت خلک تر ډیره په فارسي دري ژبه خبرې کوي چې له دې جملې څخه 40% تاجکان او 60% هزارهګان دي. له فارسي دري څخه وروسته 20% پښتو، 2% ترکمني او 10% ازبکي ژبه ویونکي هم لري. تاجکان د بلخ ولایت په مرکز او ختیځ کې او همدارنګه په خلم، نهر شاهي، مرمل او داسې نورو ولسوالیو کې ژوند کوي. خو هزارهګان بیا د دې ولایت په جنوبي ولسوالیو لکه چهارګوټ، شولګر، چمتال او داسې نورو ولسوالیو کې ژوند کوي. همدارنګه د یادولو وړ ده چې د دې ولایت په جنوب کې د زرا په ولسوالۍ کې بلوڅان او په چمتال او نهر شاهي ولسوالیو کې فارسي ژبې عربان مېشت دي. د بلخ ولایت نږدې 6% وګړي په کلیو کې ژوند کوي او همدارنګه 4% نورې په ښارونو کې ژوند کوي. د دې ولایت د نفوس 50% نارینه او 9% ښځې دي. هغه هیوادوال چې په دغه ولایت کې ژوند کوي د بلخیانو په نوم یادېږي چې د بلخ کلمه د بلخ لرغوني ښار څخه اخیستل شوې ده چې عصري ښار ته ویل کېږي. د بلخ ولایت ډېر سپورتي تاریخ او کلتور هم لري. هر نوروز کې بلخ د ډېرو سپورتي سیالیو ډګر وي. بزکشي پکې ډېره دودیزه لوبه ده چې په دغه ولایت کې ځانګړی اهمیت او شهرت لري او همدارنګه نور ډېر سپورتي لوبې هم پکې ترسره کېږي چې زیاتره یې محلي دي. د بلخ ولایت د خپل 1000 کلن تاریخ په اوږدو کې ډېر ادبي، علمي، سیاسي او فرهنګي شخصیتونه هم روزلي دي چې نه یوازې د بلخ او افغانستان په سطحه بلکې د ټول افغانستان او جهان په سطحه شهرت لري. د دې له جملې څخه کولی شو چې د زردشت او مولانا جلال الدین بلخي نومونه واخلو چې نړیوال شهرت لري او همدارنګه یما پادشاه، لوی کنشکا، رابعه بلخي، ناصر خسروي بلخي، ابن سینا بلخي او داسې نور دي چې د ټولو نومونه اخیستل به ډېر ستونزمن وي دا ځکه چې ډېر زیات دي. د بلخ د یو څو تاریخي خلکو او پاچاهانو باره کې مې یو څه واورېدل خو تر اوسه به مو د بلخ د زرین او اوږد تاریخ په باره کې څه نه وي اورېدلي. نو راځئ چې د بلخ تاریخ ته یوه لنډه کتنه وکړو. له 100,000 څخه ډېرې د ډبرو وسلې د بلخ ولایت څخه وموندل شوې. په دومره مهارت سره جوړ شوي وي چې لرغونپوهانو د جوړونکو ته د پیلولوتیک دورې د مایکل انجلوس خطاب کوي. د بلخ ولایت د کوپرک څخه دغه ترلاسه شوي اثار او شیان دا ښیي چې 15,000 کاله مخکې دلته یو لوی تمدن دوام درلود. د بلخ لرغونی تمدن چې د امو سیند د تمدن په نوم هم یادېږي په منځنۍ اسیا کې د برونزو د دورې تر ټولو مهم لرغونی تمدن دی چې له 2200 قبل میلاد څخه تر 1100 قبل میلاد پورې تاریخ لري. د دغه ستر تمدن پراخوالی دومره و چې ترکمنستان، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان او د ایران یوه برخه پکې شامله وه. د ځینې لیکوالانو په وینا چې باختر یعنی اوسنی بلخ د هندو اروپایي قومونو ټاټوبی و چې 2500 قبل میلاد څخه تر 2000 قبل میلاد کې د ننني ایران جنوب او د هند او پاکستان شمال لویدیځ ته تللی و چې وروسته د هخامنشي امپراتوري پیلامه شوه. زردشت په همدغه سیمو کې وزېږېد، ډېر زر پیروان پیدا کړل او هغه ژبه چې دوی پرې خبرې کولې اوستا نومېده چې دا ژبه د هندو اروپایي او له پخوانیو لرغونو ژبو څخه ده. لوی سکندر سغدیانه او فارس ونیو خو په جنوب کې مخکې دی چې هغه امو سیند ته ورسېږي له سخت مقاومت سره مخ شو چې د 2 کلونو جنگ په موده کې ورته ډېر تلفات واوړېدل. د سکندر مقدوني لمړنې څخه وروسته مقدوني امپراتوري د لوی سکندر د جنرالانو په منځ کې وویشل شوه چې باختر یا اوسنی بلخ د سلیکاس د خاورې برخه شوه چې نوموړی د سلوکیانو د امپراتورۍ بنسټ ایښودونکی و. وخت تیر شو، بالاخره د سلوکیانو امپراتوري ړنګه شوه او سیمه وپاشل شوه. په همدې مهال کې کجولا کټفیسس باختر او شاوخوا سیمې متحد کړې او یو ځواکمن امپراتوري رامنځته کړه چې دغه امپراتوري کوشاني امپراتوري وه. دا امپراتوري که څه هم ځواکمنه وه خو لنډمهاله وه چې په تدریجي ډول د ساسانیانو لخوا له منځه ولاړه. په دې سره د بلخ، افغانستان او شاوخوا د پراخې سیمې حاکمیت د ساسانیانو لاس ته پرېوت. په 652 میلادي کال کې مسلمانانو په بلخ برید وکړ چې احنف بن قیس یې مشري کوله او د اسلام مقدس دین یې په لومړي ځل د بلخ ولایت ته انتقال کړ. تر دې وروسته په 255 هجري کال کې یعقوب بن لیث صفاري لخوا بلخ ونیول شو چې د صفاري دولت یوه برخه شوه.
کله چې د اسماعیل ساماني لخوا صفاري امپراتوري رنګه شوه نو بلخ ولایت د ساماني امپراتوري برخه شوه. د بلخ ولایت په 450 هجري کال کې د سلجوقیانو د دولت برخه شوه. خو په 550 هجري کال کې کله چې د غزنویانو حکومت تأسیس شو نو بلخ ولایت د غزنویانو د حکومت لاندې شو. په 614 هجري کال کې کله چې بلخ د چنګیز مغولانو ته تسلیم نشو نو مغولانو د بلخ د نیولو څخه وروسته هلته قتل عام وکړ او ټول ښار ته اور واچاو. د بلخ ولایت د تیموریانو د حکومت برخه هم ګرځېدلې ده خو بل اخر اوس د ولایت د افغانستان یو برخه ده چې لا د افغانستان په شمال کې موقعیت لري. په تاریخي منابعو کې بلخ د بلخ د تمدن او فرهنګ له امله په بیلابیل نومونه یاد شوی دی لکه بلخ الحسنه، ام البلاد، ام القرى، بلخ بامي او داسې نور. د بلخ ولایت په 13 کلونو کې د فابریکو برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې تر دې د مشاوخوا د 150 فابریکې ثبت او په رسمي ډول فعالیت کوي. په دغه ولایت کې زیاتره فابریکې د خوراکي توکو لکه غوړو، مشروباتو، اوړو او نورو شیانو د تولید په برخه کې کار کوي او ګڼ شمېر داسې فابریکې هم لري چې د کور پلاستیکي توکي او د ترمیم وسایل جوړوي. د بلخ ولایت د غالۍ اوبدلو له امله هم په افغانستان کې ځانګړی مقام لري چې په بلخ ولایت کې شاوخوا 106 شرکتونه د غالیو په اوبدلو او د غالیو په سوداګرۍ بوخت دي او د دغه ولایت شاوخوا 20,000 اوسیدونکي د غالیو اوبدلو له لارې د ژوند اړتیاوې پوره کوي. همدارنګه د کرنې وزارت د سروې له مخې بلخ د 13,000 ټن وریځو په کلني تولید سره د افغانستان د وریځو په تولید کې اووم ځای لري. د بلخ ولایت 15 ولسوالیګان لري خو دغه ولسوالیګان د دې ولایت په کومو حصو کې موقعیت لري راځي چې په شریکه وګورو. د مزار شریف ولسوالۍ چې د ولایت مرکز هم دی او د غزا کې موقعیت لري او نورې ولسوالیګان یې د بلخ ولسوالۍ، د چارپولک ولسوالۍ، د چارکنټ ولسوالۍ، د چمتال ولسوالۍ، د خلم ولسوالۍ، د دولت آباد ولسوالۍ، د دهرادي ولسوالۍ، د ژړۍ ولسوالۍ، د شورتپې ولسوالۍ، د شولګره ولسوالۍ، د کټواز ولسوالۍ، د کلدار ولسوالۍ، د مرمل ولسوالۍ او د نهر شاهي ولسوالیګانې دي. د بلخ ولایت مروجه ژبې پښتو، دری، ازبکی او ترکمنی دي نو له همدې امله کې په مختلفو لهجو خبرې کیږي لکه خراجات ما داریم تا هنوز جغل اندازی درست صورت نگرفته و برای مسئولین محترم میرسانیم که در این قسمت هم کمک بکنن بیان پروژه های انکشافی را در اینجا تطبیق بکنن. مردم ولسوالی دولت آباد 85% مردم زراعت پیشه است و در ضمنش یگان بافندگی و قالن بافی و گپا داره. برای شما معلوم است که این خشکسالی‌های متعددی که در این سال‌ها آمده دی آخر ما بسیار متضرر. مننه چې به هم تر پایله موږ سره پاتې شئ. د بلخ ولایت مو هم تر پایله موږ سره ولید. که تاسو په دې ولایت کې نور هم څه لیدلي وي نو حتما له موږ سره هم شریک کړئ او له موږ سره پاتې شئ ځکه په بله ویډیو کې به یو ځای د پروان ولایت ته ځو.